د ترنم خبره وشوه غواړم چې امیررزاق سائل صاحب موږ سره یو وړوکی نظم په ترنم کې یا یو غزل موږ سره شریک کړي نو د هغې نه پس ته به انشاءالله افکار صاحب ته وار رسېږي خو د امن صاحب خواهش دی چې دوی یو ترنم وکړي تپوس د هر چا نه کومه ګرځم لیونې لیونې تا لټومه هر کلي هر چم ته ورځمه ګرځم لیونې لیونې تا لټومه په ویښه وینمه خوبونه ستا د دیدن په تکل ګرځم تنبې وهم څارم کورونه ستا د دیدن په تکل ګرځم ستورانه کړي دي چپونه ستا د دیدن په تکل ګرځم کچکول او لخته ګرځومه ګرځم لیونې لیونې تا لټومه ما زړه مې ختم دي خراب دي زه شامودام په سول کې نه یم د زړګي غوښې مې کباب دي زه شامودام په سول کې نه یم مالګینې اوښکې مې شراب دي زه شامودام په سول کې نه یم زه دا شراب کباب کومه ګرځم لیونې لیونې تا لټومه هغه چې مخکې وم جانانه زه نن سبا هغسې نه یم لا خو بهیر نه یم استانه زه نن سبا هغسې نه یم اوس به مې پېژنې په ګرانه زه نن سبا هغسې نه یم ډېر بدل شوی یم صنمه ګرځم لیونې لیونې تا لټومه رڼې پولۍ مې په ځیګر دي سترګو مې تورې حلقې وکړې مات مې ازغي د زړه په سر دي سترګو مې تورې حلقې وکړې وختي او شونډې مې پر هر دي سترګو مې تورې حلقې وکړې د بېلتا نه په تبه مرمه ګرځم لیونې لیونې تا لټومه چرته چې کښېنم دمې ته د کوڅې خاورې په سر نولم د زړه دوران کنډر چنې ته د کوڅې خاورې په سر نولم راغورځېدلې دروازې ته د کوڅې خاورې په سر نولم باران د اوښکو ورومه ګرځم لیونې لیونې تا لټومه پالونه ګورم په توتیانو چرته یو ځل به په لاس راشې ګرځم زه په ملنګانو چرته یو ځل به په لاس راشې زه ګوړېږدم په باباګانو چرته یو ځل به په لاس راشې تعویض لیکم ساختونه څکمه ګرځم لیونې لیونې تا لټومه امیررزاقه په دې ښار کې سودا په سر سر په سودا یم یار په دې مینه بازار کې سودا په سر سر په سودا یم د زور او زر په دې ناتار کې سودا په سر سر په سودا یم یو بنجاري نارې وهمه ګرځم لیونې لیونې ګرځم لیونې لیونې تا لټومه امن صاحب خواهش کوم دا زموږ د ټولو خواهش کوم ته په کتابو ته نه معلومه چې ډېر سیرونه باندې داسې اورېدلي دي نو ډېره زیاته مننه دا خو موږ ته پته ده په اول سر کې وړاندې بلنه ورکوم زموږ ډېر ګران محترم ملګری هم دی مشر هم دی یو مبتذل یو ښه لیکوال یو منفرد کسر لیکونکی شاعر ادیب صحافي چې سائل صاحب یې هم بلالي دلته کړي دي اوس هم یو کتاب چاپ شوی د مارګرینه تر کابله
هغې ورته دې موږ د دې تالار لخوا چې کوم مبارک ووایو مبارک شپې سره کتاب راغلی د دې علاوه بلا نور کتابونه په نثر کې او په نظم کې لیکلي دي بلنه ورکوم ګران محترم اقبال حسین افغان صاحب ته چې هغه موږ سره محترم اقبال حسین افغان قدرمن محترم سائل صاحب محترم حضرت ولی وردک صاحب کلچر اتاشي افغان سفارت اسلامآباد ګرانو ملګرو سلامونه پېرزونې وړاندې کوم د ټولو نه مخه زه د مدکن پښتو ادبي جرګې د ملګرو او د هغې سره نور څونه مرستیال چې دي دا معنوي دستورې را جوړه کړې ده د هغې ته مننه ویم او تبریک ورته وړاندې کوم او بیا د ښاغلي حضرت ولی وردک صاحب مننه هم کوم چې هغې د اسلام آباد نه راغلو او زه هم ځان سره ملګری کړم زمونږ د ټولو پښتنو نماینده قومي شاعر محترم مشر رحمت سائل ته درناوی ورکړو دا راټول پښتون قوم درناوی دی او حضرت ولی وردک صاحب د کلچر اتاشي رئیس خپله ذمواري ډېر په ښه شان ورکړه زه دې ته مبارکي وایم تبریک ورته وړاندې کوم تاسو ټولو ته پته ده سائل صاحب سره زمونږ څه تعلق دی زما زه خو نن سبا حضرت ولی وردک صاحب چې بله ورځ هم دی کرونا په هغه کې تللی و چې تجربې و او چې راغی نو ما ته یې ټلیفون وکړو زه در روان یم او 2 افراد یې ورپاتک شول او بله ورځ یې راته وویل چې سائل صاحب د څه مونږ د کرونا نه مخکې یو پروګرام سلمان صاحب جوړ کړی و چې راځو به خو هغه په ټکنیز کې دا بیماري راغله نو زه د دغه شانتې خبره مې دا کوله چې مونږ هلکان او ډېر واړه وو دا 1908 خبره ده د سائل صاحب د لمبو په سوري روزبې کتاب کې و دا ویر په چم کې واړه نغمو دی بخښنه غواړم هغه کتاب چې دی نو هغې نه مونږ تېر شو او د اجمل صاحب چې دی نو هغه د غیرت چغې ده خو سائل صاحب نه زیات چې دی نو شو او بیا د سائل صاحب سره زموږ داسې ډېر زیات نږدېکت نه مو نږدې ورسره زما داسې ووایي چې یو کورنۍ رشته ورسره هم ده او سائل صاحب شخصیت هم مینه ناک و یو خو فکري طور مونږ د دې نه متاثر وو بیا په عملي طور باندې په دې ټوله پښتونخوا کې نن چې زما کوم ادبي قد قامت دی نو په دې کې بنیادي 3 تنې دي او په 3 تنو کې مهم شخصیت چې دی نو هغه سائل صاحب دې ورتېر کې مونږ ملاش پې کړي دي په دا په ټوله پښتونخوا سائل صاحب سره ګرځېدلي او زه چې چېرته تلو بیا ما ته دا یو درناوی حاصل دی چې د پښتنو د لوی شاعر د ده په یو نظم په یو نثره کې ما ته هم چې دی کړی دا زما لپاره د نوبل ایوارډ نه چې دی سائل صاحب د زړه نه ډېر زیات نرم دی او ډېرو خلکو هغه چې دی نو سائل صاحب ته به تکلیف رسولی و سائل صاحب برداشت کړی دی او د هغې اظهار یې نه دی کړی دا د خاصیت دی سلمان صاحب خبره وکړه او نن چې دغه سوالۍ او واقعه روپۍ د سیند په غاړه د ملګرو پروګرام جوړ کړی و واپس چې راتلو په شکالو بحران شو روپۍ په دې خوړ د عبادت یو خوړ دی دغه خوړ راوتې و نو هغې کې مونږ ګاډۍ ودرېده زه سائل صاحب سره دا ته ناست وم
هغې کې څه مزدوران وو ورسره خرم وو او هغوی ولاړ وو په انتظار کې. نو سایل صاحب وایي چې داسې یو پېره مونږ هم دلته مزدورۍ له راغلي وو، دا خوړ راوتې او مونږ دلته ولاړ وو چې دا خوړ شریان اوبه ختمې شي او مونږ دویم ځل د دې ورتېر نه مونږ درګې ته پیدل نو دغه جمعې که په نیر کې کار کېږي نو دغه نیر چې مزدوران لګیا وو صفایي کوله. نو سایل صاحب دی چې ودرېدو دی ودرېد داسې زه داسې ودرېدی چې مونږ دلته یې ولاړو او هغه مزدوران ته یې کړل. ما ورته خیر خدای دې ځای کې چې کوم دی نو مونږ مزدوري کړو په 12 یو وخت. نو وایي مزدوران ته دا د دویو خلکو څنګه چې دوی وي او خان ورته سپډی نو هغه خان هم لوی سړی ناپوه شو چې سایل صاحب او دی واقع چې هغه لوی سړی دی. سایل صاحب دا پښتنو فولکلور چې دی د هر قوم چې دا فولکلور کې د قوم اجتماعیت دي د قوم نفسیات دي پکې په دې کې هغه روح هم وي. نو دغه چې دی نو زما خیال دی چې دغه فولکلوري دغه روح چې دی د هغې هغه د سایل صاحب په روح کې سم شوی دی. دغه شان د خپلې خاورې تاریخ او د کلچر کلتور چې دی نو د هغه د په روح کې یو خو هسې سرسري صاحب دا بلکل په روح کې او په وینه کې سم شوی دی. نو دغه شي چې دی نو د سایل صاحب په شعر کې چې کوم دی نو هغه یو داسې تاثیر پیدا کړی چې هغه هر څوک د هر یو لوستونکی چې څوک یو هغه او فکر نتیجه ورکوي دا حرکت ورکوي. دا د سایل صاحب په خدمت کې دې سره د 2019 یو میله ده کوي هر کال. نو په هغه کال یې وی چې موږ یو دوه شخصیتونه د پښتنو یو په ابتدایي کې او یو په اختتامي اجلاس مشران کوو. نو ما ورته دې چېرې سایل صاحب دی او ګټې والا ملګرو ورته درویش نوراني یاد سائل سے پارا اجلاس کې چې دی د پاکستان د کاپ چې دی نو هغه ادیبان دانشوران دي او سائل سے په هغې کې په اردو کې کوم لیکوال ورته هغې کتاب کې چاپ کړی دی. هغه د هغه ټولو دانشورانو چې دی هغه ډېر زیات وستایو. هغې کې چې کوم دي نو هغه د لوستو شی دی هغه کلچر انډس کلچر چې دی نو هغه نو سائل صاحب په تاسو ټولو ته پته ده چې هغه ډېر زیات چې دی نو ښایستونه دي زموږ مشر دی د ټولو پښتنو مشر دی. خو دلته چا خبره وکړه زموږ خوشبختي دا ده چې موږ د ده په څنګ کې پاتې یو او دلته د ده د شرکت لاس زموږ په سر دی. ده زموږ لارښودنه کړې ده. نن چې زه خو خپل ځاني ښه برملا عرضی کې ویمه چې زه سائل صاحب زما په هغه کې ډېر لوی لاس دی. نو خدای پاک د ده له ژوند ورکړي او روغه سټه ورکړي اوږد ژوند یې ولري او ښاغلي هوتک چې دی دا مونږ په اسلام آباد کې خو تقریبا د 80 نه زیمه یو 80 او دلته بلا سفیران راغلي دي کلچر تاشیم راغلي د سفارت نه به نه راوتل. نو په دې کې 2 سفیران او یو کلچر اتاش یو جانان موسیٰ صاحب ډاکټر حضرت عمر ظاهروال او دا ځوان چې دی خدای پاک چې دله ژوند ورکړي او د کور د ودان ساتي دله د خدای بریا ورکړي چې دې لګیا دی د حمید بابا هلکه زه چې ځواب کار سوی حمید بابا پروګرام ته ما شو ګګر او هغه ورځ چې د دهشتګردۍ د غم وي شاړې دشتې وې په موټر کې ورسره راس خدای پاکه انکار ورته هم نشي کولی. د ده ځوانه جذبه ده هر ځای ته یې ځان رسولی دی او رسوي. اوس هم وایي چې یاره دا چې میرونه پرېږدوی ځای چې موږ پروګرامونه ټول سائل صاحب پروګرام نه وروسته یې د خوشحال په مزار یو پروګرام کوو
زه بس ته مخکې مونږ در تصدیق وشو چې وروره د دې د ډېره سائل صاحب باندې ډېر مخکې ما یو نظم لیکلو زما په خیال لومړی به هغه ځکه چې د افغانانو د زړه سر سائل د ژوند د مستو ولولو په رڼا پایي سائل د ویر په چم کې د نغمو په صدا پایي سائل دی د پښتو د نن مړان یو نغمه سائل دی د ښایست د پسرلو خوږه وږمه په لاسو کې کچکول د محبت خیرونه غواړي کوڅه په کوڅه ګرځي د ولس غمونه جاړي عکسونه جوړوي د زړه په وینو انځورګر دی په فکر نړوي لارې تیارې په دې هنر دی مجبور دی یو مزدور دی خو فنکار د حوصلو دی یو نور دی یو ځلا ده یو دلدار د حوصلو دی په ټنډه د نصیب کې یو روڼ ستوری د سبا دی پیغام د محبت دی او یو زیری د رڼا دی سائل لکه پتنګ د لمبو سورو کې ژوندونکي سائل په دغه توګه سڼه سترګه د پښتون کې سائل لکه منصور د حق ناره په دار ویلې سائل د خپل ضمیر خبره تل په جار ویلې سائل چې شهزاده دی د غزل د مملکت سائل چې بل مشال دی د لفظونو د ظلمت سائل زما استاد ژوند سپېڅلی نغمهګر دی سائل د پښتو ژبې یو ښاغلی سخنور دی سائل د علم سر دی او همت یې خاطره ده عظمت یې د خیبر دی او بولان یې حوصله ده سائل چې د تورغر د زړه اواز دی هم ساز دی سائل چې د تورغر د زړه اواز دی او هم ساز دی سائل د افغانانو د زړه سر دی اوس په تاسو اجازت کوئ نو یو غزل به مونږ چې ځان سیدو جهان له خوشحالي ورکوو مونږ چې ځان سیدو جهان له خوشحالي ورکوو غمونه اخلو په دوران له خوشحالي ورکوو او دا لیونتوب زموږ خاصه ده هم جذبه د مینې دا لیونتوب زموږ خاصه ده هم جذبه د مینې د سر په بیه چې جانان له خوشحالي ورکوو او د سترګو اوښکې نه څڅو د جانان غمه واوره په درد او شریکو کې ارمان له خوشحالي ورکوو لاس ته ګلچین نیسو ازلي زوی د غیر نظر له د زړه په وینو ګلستان له خوشحالي ورکوو او مکر فریب دوکه چې شوله زهد و تقوا مکر فریب دوکه چې شوله زهد و تقوا اوس به په څه د خپل ایمان له خوشحالي ورکوو او د نن غوښتنه د یارانو تقاضه ده د وخت د نن غوښتنه د یارانو تقاضه ده د وخت راځئ چې یو شو خپل ځان له خوشحالي ورکوو د رقیبانو نظرونه ساوتر افکاره چې د نړۍ د رقیبانو نظرونه شي افکار او ښکاره چې د نړۍ د خوار انسان له خوشحالي ډېره مننه ډېره زیاته مننه محترم اقبال حسین افکار صاحب چې ډېره خوندور کلام یې ووایي او خوندورې خبرې یې وکړې او نور د دې اوسني حالاتو یا د اوسنۍ ناسته به تاسو په اخبار کې د فیسبوک د لارې کتلی شئ اوس د وطن صاحب په خدمت کې عرض دی چې استاد رحمت سائل پیژنې تاسو هم پیژنې ډېر د هغه تاسو مطالعه کړې ده خو د یادولو وړ ده چې په سائل صاحب باندې تر اوسه پورې په رسمي توګه باندې اولنۍ ستاسو په علم کې راولمه اولنۍ د ایم فل تیسس چې شوي دي هغه هم په بر وطن کې زموږ یو خور یاسمین وزیری کړي دا زموږ لپاره زه بیا ریپیټ کوم چې په بر وطن کې یاسمین وزیری اولنۍ ایم فل تیسس چې کوم دي یعنې په رسمي توګه باندې هغه یاسمین وزیری کړي دي دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده دویم چې دی دا وخت په ملاکنډ پوهنتون کې هم په رحمت سائل په شعر باندې چې کوم دی نو د ایم فل تیسس روان او د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ نه هم په دوی باندې دوی په شعر باندې دوی په شخصیت باندې چې کوم دی د ایم فل یو مقاله روانه ده یعنې سیړنیزه مقاله روانه ده او د په عبدالوري خان پوهنتون کې هم چې کوم دی نو پلان لري چې په راروان وخت کې خپلو زده کوونکو ته د سائل صاحب د شعر د مختلفو برخو باندې هغوی ایم فل او پي ایچ ډي تیسس ولیکي او دغه رنګه
په نورو پوهنتونونو نه هم چې کوم دی دا زمونږ مطالبه ده چې د سائل صاحب د شعر ډېر ګڼ اړخونه دي باید چې د سائل صاحب په شخصیت باندې د دې په شعر باندې د ایم فل نه بلکې د پی ایچ ډي ډګري هم ورکړی شي او د پی ایچ ډي لیول تیسیس جوړ شي د تالار په وساطت سره زمونږ د ملګرو په مشورې سره او د استاد په مشورې سره موږ محترم حضرت ولي الفت صاحب ته یو څه قراردادونه وړاندې کوو غواړو چې ستاسو تایید پرې واخلو ګران محترم حضرت ولي الفت صاحب ستاسو په درانه حضور کې موږ غواړو چې د استاد رحمت شاه سائل شعر یعنې د شعري مجموعه دی د افغان دولت لخوا چاپ کړی شي دویم موږ غواړو چې په بر وطن کې د استاد رحمت شاه سائل په نوم باندې یو کتابتون هم منصوب کړی شي پوهنتون پکار دی کتابتون چې وشي نو ورپسې به پوهنتون هم د دې د وسه ده که وشي نو بهتره ده خو غواړو چې د شعر سره علاقه لري نو باید د افکار صاحب په سجیشن باندې غواړو چې د رحمت شاه سائل صاحب په نوم دی کتابتون او پوهنتون د دې په نوم منسوب کړی شي دریم د سائل صاحب کتابونه دی په بر وطن کې په نصاب کې شامل شي په هغه په لوړو زده کړو کې او په ټیټو زده کړو کې نو غواړو چې د سائل صاحب شعري مجموعې د هغه په نصاب کې یعنې په نصابي کتابونو کې راشي څلورم غواړو چې د استاد رحمت شاه سائل په نوم باندې دی په بر وطن کې که په کندهار کې که په کابل کې او په ننګرهار کې موږ ته فرق نه پرېوځي خو یو واټ کې چې کوم دی د سائل صاحب په نوم سړک یو سړک چې د دوی په نوم باندې شي نو دغه زموږ وړاندیزونو زما په خیال چې ستاسو به زموږ سره په دې باندې اتفاق او که تاسو نور هم سره وړاندیزونه غواړئ یو وړاندیز زما دی د تیرو څو کلونو کې یو څو کاله مخکې دلته یو څو دغه راغلی وې مډالې جایزې مډالې ولس مشر د وخت نو زمونږ نه دا غوښتنه ده چې دغه افغانستان پښتنو لوی کور دی نو د ولسمشر د خوا دی چې کوم دی نو رحمت شاه صاحب ته چېرې دولتي مډال ورکړي زمونږ پنځم وړاندیز چې دی هغه دا دی چې د افغانستان لخوا د دولت لخوا چې کوم مډالونه ورکړل کېږي نو زمونږ حقدار او حقدار شاعر استاد رحمت شاه سائل صاحب ته دولتي مډال ورکړل شي دغه پنځه زمونږ وړاندیزونه ستاسو د ناستو ملګرو نور هم په ذهن کې څه وړاندیز دي تاسو کولی شئ چې موږ سره شریک کړئ موږ یې دې په لیکلې بڼه ورکوو دا وخت موږ د خبرو دپاره بلنه ورکوم په دغه یو شعر باندې چې ولس جانان که نو د ټول ولس جانان به شي که لږ په خپله ځمکه ودرېدې اسمان به شي محترم حضرت ولي الفت د افغانستان د پاکستان کې د افغانستان د سفیر کلچر اتاشي په حیث موږ سره ګډون لري بلنه ورکوم محترم حضرت ولي الفت کلچر اتاشي افغانستان لوی څښتن په ستر او سپېڅلي نامه د پښتنو د انقلابي شاعر پر مینه ډېرو معززو لیکوالو درنو شاعرانو د پوهنتونونو او اکاډمیکو درنو غړو محترم افکار صاحب دروند شاعر ښاغلی سائل صاحب زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ لومړی خو تر هر څه د مخه تاسو ټول ته په پښتنه او کندهارۍ مینه ښه راغلاست وایم خدای مو راوله هر کله راسئ کله ناکله انسان د ډېر خوښۍ په وخت کې نه مناسب الفاظ لري او نه هم د خپلو خیالاتو د اظهار لپاره یو ځانګړي حالت غوره کولی شي زه نن په یو دغسې حالت کې قرار لرم نننی مجلس د سائل صاحب هغه یو شعر دی چې وایي پېښور را کابل دواړه دوه یاران دي
لکه دوې سترګې پر مخ لکه دوې سترګې پر یو مخ د جانان. دا شعر پر دې باندې دلالت کوي چې د ګډ تاریخ، ګډې وینې، د یوې ژبې او د یو پراخ او لوی کلتور خاوند ملت دا هیڅ وخت د استعمار په لومو کې نه سره ویشل کېږي. دا زما ولس دی، دا زما قام دی او دا زما مینه ده چې زه دلته نن یم. دا پر دې دلالت کوي چې دا زما خپل کور دی. ټول تقریبونه او مناسبتونه چې طبیعي منشا ولري هغه سیخ سیده وزړه ته لار وهي. نننی مجلس چې د پښتونخوا د غرونو په منځ کې د یو انقلابي شاعر په کور کې جوړ دی، یوې خواته درانه لیکوالان او بلې خواته زما د پښتون قام د یو دروند شاعر مینه، دا نن ما ته ډېره خوښي راوبخښله. د افغانستان سفارت وپتېله او لازمه ګڼله چې د پښتنو د قام د ویښولو او د پښتون قام د رابیدارولو په برخه کې چې سائل صاحب کم کارونه کړي دي موږ یې په ټوله معنا ستایو او موږ د ده ټول ادبي خدماتو ته د قدر په سترګه ګورو. سائل صاحب پښتون قام ته په ادبي لحاظ او په علمي لحاظ ډېر څه په میراث پرېښوله. د ده نوم به د همیش لپاره ژوندی وي. موږ بیا هم د ده قدرداني کوو. کوم وړاندیزونه چې وسوله انشاءالله دوه او درې به زه د خپل د افغانستان د سفارت په استازیتوب دلته راغلی یم. زه درته ډاډ درکوم چې دا شونې دي. موږ به انشاءالله په دوشنبه په لیکلي ډول دا وزارت اطلاعات فرهنګ ته موږ واستو چې درنو ادیبانو او لیکوالانو د سائل صاحب په کور کې دا وړاندیز وکړي چې په کندهار یا په کابل کې یو سړک د رحمت شاه سائل په نامه سي. زه دې وړاندیز ته په ډېر روند تندي باندې هرکلی وایم او دا کار څنګه دي دا به کېږي او د دې تر څنګ د ده دغه اوسنۍ شعري ټولګه چې چاپ ته آماده ده دا به انشاءالله د چاپ د پوجې سائل صاحب محترم موږ رسوو. او د سائل صاحب څخه مې یوه غوښتنه دا ده بله چې ځینې نور شعرونه هم د افغانستان دپاره، د کندهار دپاره، د پکتیا دپاره، د ننګرهار دپاره، د ټولو پښتنو د لوی کور افغانستان دپاره نور هم ولیکي. ورته ډېر خلک ستا د شعرو سره علاقه لري، ستا د شخصیت سره علاقه لري او د دې خاورې او د دې ولسونو سره زیاته علاقه لري. بیا هم زه دا وایم چې د ګډ تاریخ او د یوې ژبې دا ملت دا کرښې نشي سره بېلولی. دا زما ولس دی او دا زما کور دی. د سائل صاحب پر شخصیت باندې ټولو لیکوالانو او ادیبانو بحث وکړ. سائل صاحب یو ډېر لوی بحر دی. د ده پر شخصیت باندې په لنډو ټکو کې بحث نه کېږي چې ده د جرس کلنۍ څخه د ده د شعر ویلو ته مخه کړې ده او بیا تر اوسه د ژوند ټوله برخه پښتو ژبې او قام ته وقف کړې ده. نو د ده دا خدمات موږ د قدر په سترګو ورته ګورو او پښتون قام به همیشه په ښه نامه یادوي. په پښتونخوا کې د نورو دغسې لیکوالو او ادیبانو د راپیدا کېدو په هیله چې که چیرې سائل صاحب کلا خو نشي ډکولی خو د ده لاره باید تعقیب سي. زه بیا هم سائل صاحب ته د اوږده ژوند او د سرلوړي او کامیابۍ ژوند په هیله ورته کوم. بیا هم ستاسو ټول څخه د زړه له کومې مننه کوم چې نن زموږ په دغسې ستائن غونډه کې راسره ګډون وکړ. په ټول اخلاص ستاسو څخه یوه نړۍ مننه. سلامات. ډېره زیاته مننه محترم حضرت ولی استاد صاحب، ستاسو د ډاډ راکولو، ستاسو د مرستې موږ مننه کوو او انشاءالله دا لازمه ده او دا زموږ فرهنګ دی چې موږ به خپل اتلان دغسې ژوندي ساتو. او دا تاسو کومې موږ چې کوم وړاندیزونه وکړل ستاسو تایید پرې راغی نو د هغې موږ ناست ملګري ټوله شکریه ادا کوو
امن صاحب قراردادونه لیکي او تاسو ته هم په لیکلي شکل درکړو. ډېره زیاته مننه. نو اوس لازمه خبره ده چې وار د هغه شخصیت رسېږي چې موږ چا په درناوي کې ناست یو او چا د سوري لاندې چې موږ ژوند کوو. ما خپل تاثرات ورونه ویل چې سائل صاحب سره څنګه اشنا شوي وم، خو رحمت شاه سائل صاحب که زه ووایم چې زړک موږ خو مشر مخکې نه اورېدلی هم دی او په کتابونو کې لوستی هم دی، خو زه فکر کوم چې زموږ اولنی ملاقات هم د دوی په دې زړه کې شوی و. سائل صاحب د صادق جړک صاحب د پټه زموږ ملګری دی، امن صاحب او زموږ نور ملګري هغوی سره زموږ د هغوی په وساطت سره دوی سره زموږ ملاقات شوی. بیا د هغه نه پس زموږ یو داسې رشته جوړه شوه چې که زه ووایم چې دغه سائل صاحب خو بلا خپل هم شکر الحمدلله زامون یو پکې د ځان وګڼم چې ما ته هم د زامن عمر مینه راکړې ده، نو دا به کمه نه وي. کله هم چې ما دې ته فون کړی دی نو ما سره بلا ګپ شپ کړی، داسې نه دي ګڼلي چې دا زما یو کشر دی، یعنې هغه داسې ګڼل چې دا زما یو ملګری دی. زما په یو ټلیفون باندې هغوی زما کور ته یعنې زما د واده مشاعرې ته راغلي، بیا شپې ناستې ولاړې. بیا د هغه وخت نه تر دې وخته پورې زموږ او د سائل صاحب یو د یارانې تعلق دی. یعنې که زه دا ووایم چې خلک مشران ته ډېر احترام هغه په خپل ځای هغه زموږ مینه شته، خو لکه څنګه پښتون استاد سره چې زموږ داسې بې تکلفه تعلق دی، داسې د سائل صاحب سره هم دی. د خدای دې وکړي چې د دوی دغه سر سوری موږ باندې چې کوم دی دوام ولري او موږ د دوی په سوري کې ژوند وکړو. زه په ډېر احترام سره بلنه ورکوم. د هغه شعر ټولې دنیا ویلې دی، ما ته هم شعرونه یاد دي. بغیر شعره د استاد رحمت شاه سائل صاحب خواست کوم چې هغه توحیداً د دې موقع مناسبت سره موږ سره خپلې خبرې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دغه خپلو ټولو ملګرو ته هغوی د قدر دی خیال هغوی ته هم په خیر رالی وایم او بیا د دغه ټولو ملګرو لخوا زمونږ د افغانستان او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې سره تړلي د فرهنګ سره وابسته زمونږ دغه مشر حضرت هوتک صاحب چې دا خلک لار په دې ده هلته په کندهار کې ډېر لوی نومونو خاوندان دي او د دې لرونه لیکونه. زه خوشقسمته یم چې دا ځل موږ افغانستان ته تللي وو، ظفر بخشالي صاحب نو یو نشست زمونږ په کندهار کې هغلته شپې له لاړو، شپه مو وکړه، سبا له یو نشست بیا دغسې د هوتک صاحب سره بخشالي صاحب، افکار صاحب او امن صاحب دا زمونږ دغه دي ډاکټران دي په پښتو ادب کې دیده کړي دي، استادان دي. افکار صاحب په اسلام آباد کې اوسي او وابسته دی د اخبارونو سره، وابسته دی د سوشل میډیا سره او وابسته دی د پښتو ادب سره، د نظم سره، د نثر سره، دې ټولو شیانو سره وابسته دی. هغوی د هوتک صاحب په ملګرتیا کې دلته راغلل، ټولو ته هرکلی وایم د دغه خپلو ملګرو لخوا. مننه کوم د افغانستان د سفارتخانې د مشرانو، مننه کوم د افغانستان د حکومت د مشرانو چې هغوی موږ ته
هم یو درناوی راکړي او زمونږ دا جونګړی چې کومه ده دا یې روښانه کړه. ما چېرته په وړوکوالي یو شی لیکلی چې زما جونګړه کې د خپل سوي ژوندون په خاطر دیوی چې مړه نه شي ژوندی دې په لمبو کړې. ما رښتیا خبره دا ده چې زما په کور کې نه شاعر و نه ادیب و. مور مې پلار مې دا بې سواده و، وروڼه مې چې کم پیدا شوي وو هغه مړه وو، خویندې مې وې هغه بې سواده وو، زه هم بې سواده پاتې کړم. غریبي هم وه، پوهېدو هم نه. کنی د یو حده پورې خو به مې سبق ویلی و او څه هلکوانه وي نو سړی دغه وي او بیا چې څه په ښه بد پوهېدو نو پلار مو مړ شو نو دا لکه زمونږ د فضل زمان شلمان صاحب یا د نورو ملګرو دغسې خبرې وکړې، بوج مو په سر راغی او هغه بوج ترننه ځکه چې یو سړي بچي وي نو هغه وایي چې دا لوی شي نو زه به لکه داسې یم یا به داسې یم یا به ملا لږه نیغه شي یا به ډډه ولګومه ډډه به ووهم. خو دا ده چې د کومو خلکو بچي شته مکرم خان سبا چې کوم دی خدای پاک دی خپل په ځلو کې د دغه خپل بچي نشته خو ورېرونه شته نو دغه هم بچي دي، بیا د دوستانو بچي د خلکو بچي دا ټول زمونږ بچي دي. نو دا چې څومره لویېږي نو د دې سره دغه غم کمیږي نه بلکې هغه غم ورسره لویېږي په مخ او دا انسان چې کوم دی نو دا لکه د هغه غمونو سره پاتې کېږي. هغه لوی وي او که واړه وي دې ته واړه ښکاري، ورو پلار ته واړه ښکاري. نو خدا ده زه نن هم هوتک صاحب ناست دی، دا زما ملګري ناست دي، نن هم چې مونږ چېرته ځو نو په کور کې مو زنانه وایي چې یاره دا بیا په لوپړی پسې وځي یا ځي که نه په لوپړی هغې ته دا پته هم نشته چې دا دې څه کوي. خو دا ده چې مونږ دغه ژوند سره ډېر زیات قریب پاتې شو. زه خو خپله لکه داسې یو زندګي لرمه چې هر څوک راته وایي چې ته دا خپل ژوند لیکې ولې زه وایم چې دومره ګڼ موضوعات دي چې دې ته زه کښېنم بله خبره پکې را یادېږي بله خبره پکې یو پیره ورته ناست هم وم خو مزه یې ونه کړه بله خبره به پکې راغله بله خبره کوشش کوم. خو د دې غره نه مې ګېډې راوړې دي، لو مې کړی دی، هیوه مې کړې ده، ګاڼه ته تلې بهني مې راوړي دي، اور مې ایستی دی، هغه مې کړی دی. دا مې د مزدورۍ په حالت کې نه دي کړي خو دا شیونه مې کړي دي د نږدې نه مې لیدلي دي، غوا مې ساتلي دي، خپلې غوا به کوټلې به او سکول مې هم شکر دی لیدلی خو هم دی بلا خلکو چې کوم دی هغې سکول هم نه دی لیدلی. دغه چې کوم دی دا د دې ځینې ډېرو ملکونو خلک دي چې هغې دا ډېره زیاته عجیبه خبره ده چې سکول یې په سترګو نه دی لیدلی خو په هغې خلکو کې لیدی کوي. دا ډېره زیاته عجیبه خبره ده. نو دغسې دا دغه چې کوم دی ملنګ جان یو ډېر عام سړی و خو دا و چې ملنګ جان ته چونکې خدای پاک ژبه هم داسې ورکړې وه داسې تخلیقي توان یې ورکړی و چې ملنګ جان پرون هم هغلته مونږ دغه له راوستو د شیرزي صاحب مېلمانه وو نو هلته هغه قبر لی راوستو نو هغې جوړ کړی و ډېر زیات زه خوشحاله شوم او بیا یې ویل چې دا کلی دی په دې منځ کې د سړک او د دې ځای په منځ کې نو دې له مونږ چېرته ځمکه هلو دی کلیواله ده دې له هغلته کورونه جوړ کړو دا روان کړو نو دا سړک او
ملنګجان دا خبر دی رايوځي او نور دا دی چې لکه مونږ خو چې په خبر پوه شوي یو نو په فکري لحاظ باندې چې کوم دی د دې خاورې سره وابسته پاتې شي د دې قام او د دې ولس سره وابسته پاتې شي او دا عجیبه خبره ده زمونږ تفهیم صاحب یو ځل وی چې دا داسې زمانه ده چې ته چاله کورسۍ ورکړې تیم ته بیا نه شي که نه نو دا ده چې لکه اوس مونږ د ژوند په کتابونو کې هم څوک نه پرېږدي هغه حقیقت له خبره راولو نو د ژوند د کتابونو نه مو که نوم وباسئ نوم ویستلی شي دی پوه شوې که نه نو بلا قسمه خبرې دي بلا قسمه کیسې دي خو یو خبره ده چې مونږ لکه څنګه چې مو په زړه کې دا عهد کړی او دا مو قول کړی دی چې مونږ به د دې کام سره د دې ولس سره د دې خاورې سره وابسته یو تر هغې چې زمونږ ژوند زمونږ وطن دا جوړ شوی نه دی دا باد شوی نه دی او د دې خوشحالی دی که مونږ ته نه ښیي نو زمونږ راتلونکي نسلونو ته دی خو یې وښیي زما په خیال ټولې دنیا چې وده کړې ده نو زمونږ د دې حالاتو نه دا ټوله دنیا تېره شوې خو چې وده یې کړې ده نو هغې ځان ته څه هدفونه افغانان ورته موخه وایي چې موخه یې ټاکلې موخه یې ټاکلې ده هغه داسې چې لکه دا لرګی دی دا دغومره لرګی دی نو په دې سر یې آیډیالوجي کوي او دې سر ته ټکنالوجي موجود او د دې په خالص منځ کې شعر و ادب هغې ایښی دا درې واړه شیونه داسې دي چې دا په یو بل اثر وکړي دا زندګي پیدا کړي زه تاسو ته وایم چې په دنیا کې ټول انسانان چې دوه قوتونه په ټولو انسانانو جوړوي هغه یو دی د هغه مادي ضرورت او دویم یې دی روحاني ضرورت دا دواړه چې بیلنس وي نو انسان وده کوي انسان ژوندي وي او انسان د ژوند نه ژوند پیدا کوي ما یو کتاب په ثقافت هم لیکلی دی تر اوسه پروت دی او هغې کې یو دغه ما را نقل کړی و چې د مونږ به ما ډاکټر صاحب د خدای وبخښي هغه ته یو ورځ ما وي چې دا ثقافت مونږ کوو دا دی څه شی زه خو لکه تر اوسه په دې پوهېږم نه چې لکه دا دی څه شی هغه وایي چې دا خو ډېر زبردسته خبره وکړه په دې پسې خو ورپسې کېده پکار دی زه څه کتابونه مې شروع کړه هغه مې کتل راکتل او وخت په وخت په هغې کې ما د یو مفکر د ډېر لوی مفکر یو قول را نقل کړی و چا به وایي چې ثقافت داسې دی چا به وایي داسې دی او ډېر لوی لوی لیکوال د پاکستان کې ډېر لوی لوی لیکوالان دي دا بانګ وایي نو دا به لږ واورو دا ډېر نږدې ده ولا خبر رانه یې رانه
نو هغه وایي چې ثقافت څه شی دی. ما چې دغه کتابونه کاته نو تاسو یقین وکړئ تمدن، تهذیب، تمدن او ثقافت دا به د بلا قسمه خلکو نه د ډېرو لویو لویو عالمانو نه خلق ملک دی د یو بل یعنې تهذیب ته به یې چېرته تمدن وي، چېرته به یې تمدن ته تهذیب وي، او چېرته به یې ثقافت ته تمدن یا تهذیب یا داسې خو ما وی چې دا مونږ وایو چې دا فلانې سړی تهذیب یافته دی، دا ولې نه وایو چې دا ثقافت یافته دی؟ دا سوالونه زما په ذهن کې پیدا کېده. یو دغه ما را نقل کړی چې زه پې هغه وخت نه وم پوه شوی. وروسته چې دا کتاب ما ډاکټر صاحب له راوړو، ما چې یاره دا ته وګوره یو نظر. زما په خیال په نوید مې هم لوستی و او داسې یو کس هم و. نو چې یاره دا ته وګوره نو هغه پکې څه د املا دغه کړي وي نښې مخې چې دا داسې نه دی، داسې دی که نه د املا داسې هغه دا شوق ډېر لرل او نورې په دغه باندې هېڅ خبره زمونږ ونه شوه. په نورو خبرو به شو. ما یې زه ته نن تپوس کوم سبا چې لکه په دې خبره تا سره نو هغې کې هغه وایي، هغه مفکر وایي ډېر لوی مفکر دی چې ثقافت که منګه تشریح کوو زما په خیال چې دا ګټه کار دی. لکه که منګه دا انسانان چې کوم دي یو پروډکشن وکړو، یو پیداوار وکړو، او دی چې کله زندگی کوي او شریکه کوي په هر مد کې ځای کوي نو دی په اصل کې د دغه ژوند نه ژوند پیدا کوي. لکه موږ چې وایو چې منګه دا پیداوار دی او دا د پیداوار یعنی ریپروډکشن. که دا پروډکشن وګورو نو دغه د ژوند نه ژوند پیدا کول دا د دې هغه ریپروډکشن دا ډېر اهم دغه و. اوس خبره دا ده چې دغه چې کوم دی ژبه یعنی زمونږ د کلچر په ټولو مظاهرو کې یعنی کلچر یو داسې مظهر دی چې دا د ټولو نه زیات اهم. هغه ما چې تاسو ته د ټکنالوژي او دغه خبره وکړه د ایډیالوژي نو هغه دا ده چې ژبه د ټولو نه اهم عنصر او مظهر. بیا په ژبه کې ادب یعنی دا څه شی دی چاپ کې دا به څنګه چاپ هېڅ چل سړي نه ورځي که دا ټولې مسلې دا د دې قوم د دې ولس د خلکو دپاره دا یعنې دغه کوي څه وایې چې موږ ته دې ځمکې ته د بار ضرورت دی چې موږ دې پکې بار یا د خاورې ته د دې ضرورت دی چې موږ دې پکې بار نه دا انسان ته ضرورت دی د خوراک. خو دا شیونه چې کوم دی که نه دا یو بل له خوراک ورکوي. لکه دوه لفظونه ته کېدوه که نه دا یو لفظ بل له معنې ورکوي، بل لفظ بل له معنې ورکوي او بیا دا ټول شیونه که ته ولټې نو دا دود ورکوي. دا تاسو وګورئ یعنې دې کې مماثلتونه شته او دغه پکې شته خو دي دوه خپې دي دوه لاس تاسو اندازه نه شئ کولی چې لکه که دا یو لاس اوږد وي بل لنډ وي دا یو عمر ته پوه شو که نه یعنې تاسو وګورئ دا د انسان دغه سنسر دی خو دا ته وګوره دوه شونډې دوه سپېږمې دوه سترګې دوه وریځې د سر دوه اړخونه د سینې دوه اړخونه
دوه لاسونه بیا قدرت هغه د دې دپاره چې کوم دی ګوتې جوړې کړي هغه په حساب جوړې کړي بیا زمونږ د دې جامو به څه صورت حال وکړه یو لاس مو لنډ و یو بل مو غږوې ده اوږد وي یو وخت به م لنډه وي او بله اوږده وي د دې سره به څه بیا به مو ته وي چې د ښۍ شپې دونه اوږده جوړه کړه 10 انچه او دا بله داسې دغسې کوم د خپو د څپلو دغه وي خپې م هم یو عمره دا ګوره د قدرت یو نظام دی چې لکه که ته هغه فالو کې نه نو خلک به خوایي او چې خلک خوایي ته پوه شوې که نه دا لکه د انسان سره پیدا دي دا شی دا د انسان حق دی دا د قومونو حق دی دا د ژبو حق دی دا د ولسونو حق دی خو دا دی چې دا د شاعر او ادیب سره هېڅ تعلق نه دی شاعر خو نن شته ده سبا نه زاړو شته ده دغه زاړه چې تېر شوي خلک به یادوي را یادوي دا شاعران ختم خو دا ده چې ثقافت ورته نشي ختم د ثقافت ترسیل د ثقافت جوړښت یعنې دا داسې یو شی دی چې دا اوس ټوله مونږ دا زمونږ میلمانه راغلي ډېر زیات قدر وړ خلک راغلو مونږ په یو شارټ نوټس باندې دغه ملګرو ته وویل چې راغونډ کړه کیبل یو ټوټه به لطیفې ووایو یو ټوټه به ګپ ولګو یو ټوټه به شعر او ادب څه خبره اترې به وو هغه دغه دې راغونډ شو دې یوه زندګي پیدا اوس زمونږ دا چې کوم دی دا هم لویه خبره ده چې په ظاهره چې ته وګورې نو د افغانستان حکومت نشته خلک دا وایي حکومت نشته خو دا ده چې په باطن کې د هغې سفارتخانه وګوره نو هغې په دې اړخ باندې هم چې کوم دی لګیا دي خپلې سرګرمۍ کوي او د قدر وړ دغه کوي سرګرمۍ کوي خو خبره دا ده چې موږ پاتې خلک د دنیا نه دا چې کوم خلکو وده کړې ده او ترقي کړې ده زه په دې یقین نه ساتم چې دوی وده کړې ده دوی استحصال کړی ده زمونږ د قومونو دا خبره څوک کوي نه زه لندن ته تللی وم او ما دا په یو شعر کې هم داسې اشارتن راوستی ده چې د دې په هر دیوال کې د هر ملک یوه ګټه ده دا لندن چې د هر چا خوښ دی که نه د ټولو ملکونو یو ګټه پکې لګېدلې د هغې خودروي ده چې دا خلک دې کله زه دا نه منم چې هغې وده کړې البته هغې یو ایمانداري کړې ده هغې دې ته کتلي هغې استحصال کړی دی هغې په خپلو وسایلو دا کار نه دی دا به مونږ په خپلو وسایلو دا کار نو زما په خیال چې دا به بیا دې ته به بیا مونږ وده ویلی شو چې دا وده هغې خو د خلکو استحصالونه کړي دي د خلکو نه پیسې وړي دي د خلکو نه ګوره د هندوستان کې چې د سرو مرغۍ بیلی ده نو تاسو څه وایئ چې د سرو مرغۍ وې په دې کې د سرو مرغۍ دې ته ځکه وې تاسو ته پته نشته چې د ټولې دنیا دا ټوله دنیا چې کومه ده دا چې د ذایقې سره اشنا کړې ده دا هندوستان اشنا ټوله دنیا یعنې زه لندن ته تللی ما لکه په شلو ګرځم په دې پله دغه دا په پټو کې بېشکه کبلې ببلې او څه شیونه لیدي چې خو ولې هم پکې داسې څه خطا رسه لکه دا زمونږ کیکر میکر چې دغسې به د هغې اعلی قسم کیکر و یا بل څه یا بل څه نور پکې د سړیتوب ونه نه وه ما ورته وایي چې وایي په دې مې پوهه کړه چې دا خاوره څه کوي هغې وي دا ایسته لکه دلته جاګیرداري نظام و وی چې خونړی نظام و دلته جاګیرداران د شکسپیر قبر له لاړو هغه علاقه چې کوم وایي هغه قبر چې کوم وایي دا د هغه د پلار جایداد او وی چې قرضدار یې مړه په پوه شو که نه د دنیا قرضدار او هغه مړه نو دا ده چې دا مونږ له چې کوم خدای کوم وطن راکړی دی
تاسو وګورئ چې دلته څه شی نشته هغه راته ووایه چې دلته هغه لګي مونږ پکې خوار ولي. نو زما په خیال د دغې شیونو ضرورت دی چې موږ ورسره په دې باندې غور فکر وکړو. او زه دغه لیکمه سفرنامه هغه نوټس ما اخیستي وي څه مې لیکلې ده صفحات یې ده راته نو هغه به م لیکمه انشاءالله که ژوند و او په منځ کې ګډوډ نه وي نو هغه به هم لیکمه. او دا ټولې خبرې ما د دې دپاره کړي ما آغاز د دې نه کړی دی چې زه سفرنامې شوقین نه یم. قدرتي طور زما سفرنامه داسې سره ده خو خوښې دغه نه دی سلف نه دی خو دا ځکه لیکمه چې زما پلار لیکه د دې دغه و غلام او ما ته دا مقابله وکړه چې زه هغلته لاړم او وګورم چې هغلته ولې هغوی څه شی کړی دی څنګه یې کړی دی ولې یې کړی دی ته پوه شو که نه دا نیر چې مونږ له دغه راوستی دی دې کې شک نشته چې تر ننه یې مونږ ته پیدا رسي خو دا هغوی د خپل ضرورت لپاره دلته راوستی دا زمونږ د ضرورت هغوی وایي چې دا ځای مونږ نیولی دی په دې به څه کوو په دې نه خو هېڅ آمدن نشته هغوی خو آمدن له راغلي دي باچایۍ له خو نه دي راغلي چې تاسو باچایي وي او دا ژر خلک دو دا دغه امیر رضاق راته یو دغه وایي چې د کډۍ درس په مانچسټر ولګېدل ما وی دا په زه لیکم یعنې په هندوستان کې داسې کپړه چا جوړه کړه چې مبالغه به پکې وایي چې یوه جوړه به چې کوم دی د ماچس په ډبي کې دغومره ځای کې نو هغې چې هغه ولیده وی چې دا کم قسم خلک په کډو باندې دا کپړه جوړه نو هغې ورو ورو دغه ته راپورته هندوستان ته او دا کیدای شي چې د دې سبب شوی دی نو هغې چې وکاته چې دا خلک خو مونږ غلامولي شو نو هغه خپلې لوبې پکې شوی او بیا داسې شوې ده چې هغې هلته سکولونه جوړ کړي دي راغلي دي انګریزان زمونږ په جوماتونو کې امامتۍ ورکوي په ډېرو ځایونو دا ژبه یې زده کړې ده او څه کړي دي دا ټولې خبرې ګرانه د دې دپاره دي او د دې مقصد دپاره دي چې موږ باید چې ډېر خطرناک حالات زمونږ مخې ته راځي او را روان دي دا ختم نه دي چې ممکنه ده چې موږ هم د دې خپلو دغه نه کورونو نه دغه نه پاسې بیا به څه کوو یعنې موږ غټ غټ کسان یو ځوانان یو ښه وجودونه لرو ښه ذهن لرو دماغ لرو په دې اړه غور نه کوو چې کډه را په سر شي بیا به پرې غور سړیانو دا خو لکه پیسې په کار دي سودا خو ښځې هم کولی شي په دغه کې ته پوه شو که نه هغې علوم هم اوس بدل کړی دی څه شی ورته وایي شاپینګ ورته وایي نو دا خو هغې هم کولی شي مسله د ګټې ده ته پوه شو که نه نوم یې بدل نه معنی نه ده بدله خو لکه نوم یې ورله جدید کړی دی که نه نو دا خو هغې هم کولی شي نو دا ته چې څه کوې دا خو سړي ښځې هم کولی شي دا خو ماشومان هم کولی شي سهار د مور پلار نه پیسې غواړي وایي زه پرې دغه مونږ ورته ریوړی دی هغې ورته اوس بل څه وایي برګر هم نه هغه ټاپیان او یا څه بلا شیونه دي مونږ چې به موسی ومونږ ته په ځمکه کې چېرته ځای به م کناسته د تالي هغه دغه نو هغه رنګ چې به ورکوو نو خوشحالي دوبه دې په لمنډې په لمنډې په وړو به م زیري کول چې ما موسی مونږ دی دا ډېرانونه به سپېره پراته وو ته اوس د رنګونو ته پرې وګوره دا د پوپاڼو د څه دا د بیګلو میګلو دغه چې کوم دی دا رنګونه پرې پراته دي واړه ورته ګوري نه چې دا مې ښکلی شي ومونږ ته هغه ولا ګوري ورته نه نو دا زمانه بدله شوې ده زمانه بدله ده او باید چې مونږ دا ځینې شیونه داسې د دغه ونه ګڼو د
ټوکو ونه ګڼو او خدای مکه دا سواتیان او دا د دیر خلک او د باجوړ خلک تاسو نه دي لیدلي دلته په دې کلي کې ټول ونه دا خلک ما په ټي وي دغه لیدلي دي چې یو سړی یو کور یې و دونه زما په خیال یو لوی ځای د ماشومانو د کېلونو دپاره او په ټي وي تیار فصلونه چې لکه داسې ګوجې ګوجې وږي کړي تیارې مېوې دا خلکو پرېښي دي او دا راغلي زما یو دوست و ما ډېرو کسانو ته ویلي چې هلکه زمونږ سره دا ځای دی بس مونږ خو دغه خپل ګزاره په دې حفاظت کې کوو او راځئ بس دلته چې څوک ضرورت لري نو دلته راځئ عثمان یو دوه درې ورځو راغلی و نو هغه مونږ سره کېناستو او په دې کې ویګر کړي 3 کسانو په یو موټر سایکل راسوارو شو او د هغه بچي چې کوم دی نو هغه په چېرته په ګاډي کې دی نو هغې سره یې په ټلیفون رابطه دې ځل پسې بیا حمدالله د خدای ژوندی لري بس دی پسې لاړو هغلته دغه شو ده هغلته هغه یې را پیدا کړه نمبر یې د ځان سره اخیستی و را یې وستل شپې او دغسې دا سکولونه او جوماتونه او څه ولا خلک په کورونه ورسره خلکو نیمه کړي دي دې سړیه دا ډېره زیاته مشکله مسله وه او بیا دا تاسو افغانان وګورئ زرګونو په لکونو افغان په دا کیمپونو کې نه وکړه یعنې ما چېرته یو شعر لیکلی و چې د سپینو اوښکو په کپلونو کې پراته وو خلک داسې سپین سپین هغه واړه واړه دغه یې ورته اتمبوګان غوندې او پښتنو ځان د خپلو وینو په سیلاب وړی ته پوه شو که نه نو دا ټولې مسلې چې کومې دي زه بیا یو ځل د دې مشر د دې ملګري د دې دوست د دې شکریا ادا کوم او د دې ملګرو مننه کوم چې دلته راغله زموږ د جوړونې ته او موږ سره وروڼه دي پلار په لیکلو وروڼه پاتې شوي دي او دا ثبوت دی دا ژبه دا کلچر دا څه دا د دې ژوندي ګواهان چې موږ وروڼه وو او تل به وروڼه وو عزیزان وو او تل به عزیزان وو او دا شعرونه چې کوم دي دا کتابونه تاسو دا تش کتابونه دي دا ګواهان زمونږ د ورورولۍ زمونږ د کامولۍ زمونږ د وطنولۍ دا ګواهان او ژوندي ګواهان دا ته روانولی نه شي په اورې سېځلی شي په سینې وړی شي روانولی نه شي دا ختمولی نه شي خو دا به بلا کتابونه په افغانستان کې خلکو اوسې بلا کلچر یې تباه کړ راغلته میوزیم ته تللی یم ولا سړي ژړا ورشي خو دا کېږي د ژوندو کامونو سره دغسې کېږي او دا چې دا مونږ ورته جاړو خبره کوو دا نه ورته کار مونږ ته څه ګناه ده زما لویه ګناه دا ده چې پښتون نه دا ګناه نه ده ګناه راته شته ګناه راته دا ده چې زه د یو وطن خاوند یم ته پوه شوې که نه دا لږه ګناه ده تاسو دا متل نه دی چېرته اورېدلي چې د غریب سړي په لاس کې سړه ډوډۍ د سړې ډوډۍ ټوک دام ډېر لوی شی ټیک نو که نه خو خبره دا ده چې دا زمونږ ګناه ده چې مونږ یو وطن خاوندان زمونږ سره یو ایډیالوژي شته زمونږ سره تاریخ شته زمونږ سره ژبه شته زمونږ روایتونه زمونږ رسمونه زمونږ رواجونه د خوښې ناخوښې معیارونه د رنګونو معیارونه دا ټول زمونږ مشترک او دا د ټولې دنیا نه بدل د پښتنو هر څه د
د ټولې دنیا نه مختلف دي. البته دا نه دي هېرول پکار چې موږ کې یو زموږ په هر څه کې یو افاقیت هم موجود. دا نور کامونه دي، نسونه دي، او یو په موږ لکه مثلا زه درته مثال در کوم چې ته د ټولې دنیا علم دلته پښتو ته نشې راوړی، اوس راوړی شي. دا افاقیت دی. یعنې په دې څه بابت ته فلسفه راوړی شي، ته منطق راوړی شي، نور علمونه راوړی شي، راوړی شي، پښتو ته را رسولی شي. نو دا چې دا هغه افاقیت دی، او دا هېڅوک نشي. لکه مونږ چې وایو چې د ثقافت هېڅ سرحدونه نه دي، د اواز هېڅ سرحدونه نه دي، د موسیقۍ هېڅ سرحدونه نه دي، د شاعران هېڅ سرحدونه نه دي. که پوه شو که نه؟ ته ما سره په ګڼټو چې کوم دی په نورو وطنونو کې په سوونو میله لرې یو سړی چې کوم دی په ګڼټو خبرې کوي. زه به ورته وایم چې هلکه دا ډېر اوږده شوه دا خبره، او هغه وایي چې نه. نو د دې دا مطلب دی چې دا یو ربط دی، یو رابطه ده. که دا په منځ کې نه وي نو دې ما څه کوي، زه دې تاسو وګورئ. دا ده چې لکه ما عرض کوو چې دغه مادي ضرورت لپاره خو مونږ هر څه کوو، د دغه روحاني ضرورت مونږ څه کوو، څنګه دا وړوکي ټولګي او څه دا هم ډېر لوی شی، دا هم ډېر لوی غنیمت دی چې لکه دا وي او دا مونږ سره شریک ژوند ته مو راولي. زه بیا یو ځل د دې ملګرو د مشر د دې مننه کوم، مونږ ته چې کوم درناوی راکړ، زه بیا ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسئ. او ډوډۍ به هغه کوم چې تاسو تیاري وکړئ. ډېره زیاته مننه استاد محترم رحمت سائل صاحب. دې سره زمونږ دغه رسمي غونډه چې کوم دی نو سر ته رسي. الله دې وکړي چې داسې زمونږ په ژوند کې ډېرې غونډې راشي او موږ یو ځای سره بیا کینو، انشاءالله بیا به سره کینو. زمونږ ادب او زمونږ فرهنګ یو دی. دا حضرت ولي هوتک صاحب دپاره چې کوم دی استاد رحمت سائل صاحب خو یو شمېر کتابونه لیکلي دي. هغې وایي سائل صاحب به خپل ټول کتابونه یوه څه چې کوم دی نو سفارت ته درکوي، خو دغه یو څه کتابونه تاسو اوس تاسو له سائل صاحب یو کتابونه او دا یو کتاب مې سائل صاحب ته ورکړم، د دې په تاسو باندې ډېره زیاته مننه. دا یو څه کتابونه درمان صاحب را لېږلو، دا به امن صاحب دې سره زمونږ دا نننۍ غونډه سر ته رسي. ښاد، اباد او بریالي اوسئ.